ضروري چې په ملائک کرام کاتبین چې کم دي دوی خبرې لیکي چې په موبایل باندې کېده ټول هر څه ستا حرکات سکنات دا ټول نوٹ کی هر څه چې ستا دي هغه نوٹ کی نو پاتې دغه خبرې دا لازم نوٹ کی او چې داري ته درکړو پاتې شي چې نن سبا خو ټول خلک به دغه باندې یې ګرځي سهار نه ماښام پورې دغه باندې لګي او چې داري ته درکړو نه خپلې خبرې خو یو څو دي نه خپلې خبرې یو څو دي ځکه د موبایلو د لاسه تبایو شوه ښځه د خاوند سره ګپ نه لګوي خاوند د ښځې سره ګپ نه لګوي پلار د بچو سره نه کیني بچي د پلار سره نه کیني خویندې وروڼه یو بل سره نه کیني ملګري د ملګرو سره نه کیني په مجلس کې به ناست یو دا شی به دا او بس یو ته به ویډیو کوي او داسې به یې نږدې کوي او داسې به یې لرې کوي او داسې غوږ کې به دغه شي نه پراته وي چا سره چې ملاوېږي دې انګریزانو زموږ نه لیوني جوړ کړي لیوني والله دې غوږ ته به دا شی لګولی په لاره لرې نه تو دا سړی لیونی دی که څه شي ا دې چا سره لګیایي لیوني رانه جوړ کړو دې انګریزانو خلک یې را پورې وخندول دقه موبایل کورونه هر څه ته به وربه هغه دین خو تللی دین خو د موبایل دو برکته هغه تللی خو مسله دا ده چې اوس هغه رښتې هم زموږ د دې د لاسه تباه شوي د دې موبایلو د لاسه راشه زه راته په الله د قسم خورم پرون ماته 3 ټلیفونونه راغلي او 3 واړو داسې تپوس کوم چې زه د خپلې ښځې سره خبرې کومه د واده نه مخکې او زه ورسره وران شوی یم ما ورته دا ووایي هغې راته دا ووایي بل وایي ما قسم خوړلی چې زه به تا سره خبرې نه کوم بل وایي ما ورته ویلي چې ته به طلاق یې که ما تا سره خبرې وکړي دا ټول فساد د دې موبایلو د لاسه دی جنۍ لا نکاح وشوله راغلې نه ده دې کور ته او دې هغې ته په موبایل باندې ګوري هغه ده ته ګوري او د دې به څوک ګرنټي راکړي چې دوی باقي د جسم اندامونو ته نه ګوري یو څوک ګرنټي راکړي بیا دې اندامونو ته چې دوی د یو بل وګوري دا خبرې دوی وکړي بیا صبر نشي کولی هلک دلته چې د په زنا کې اخته شي جنیل ته څه لار لټوي بیا